دا هم په برلین کې د فریدریخ شتراسه کوڅه ده چې په دې کوڅې کې اوس هم د سړې جګړې ډېر زیات نښې نښانې شتون لري. په دې کوڅه کې ډېر په زړه پورې موزیمونه او تاریخي ځایان شتون لري چې د هغې جملې څخه چیک پوینټ چارلي، د امریکایانو پولسات پوسته، د برلین د دیوال موزیم او د سړې جګړې موزیم. دا اوس چې زه دلته ولاړم دا شرقي المان دی، یعنی دلته ډیر زیات د شوروي اتحاد نښې نښانې دي چې د هغې جملې څخه یو دغه د شوروي اتحاد سور بیرغ دی. راځئ چې اوس د دې کوڅې بل اړخ خواته لاړ شو. شروع به هم د دې ځای نه وکړو چې دا پوسته چیک پوینټ چارلي پوسته ده چې دا پوسته د کال 1961 نه تر کال 1990 پورې د امریکایانو د پولساتو پوسته وه. د دې پوستې څخه به ډېر مهم کسان تېرېدل. دغه انځور چې تاسو ګورئ دا د شوروي اتحاد د سرتیري انځور دی. یعنی دا اوس چې موږ دلته ولاړو دا شرقي المان دی، یعنی دغلته دوه عکسونه دي. دا یو عکس دې خواته چې دی دا شرقي المان دی، اوس هم دا بل عکس وګورئ دا د متحده ایالاتو د سرتیر یو انځور دی. یعنی دا د بل اړخ ته دی، اوس موږ غربي المان کې یو. دا اس یو سمبولیک انځورونه دلته لګولي دي. اوس به دا پوسته د نږدې نه وګورو او هغه خواته چې ګورئ هغه غربي المان دی. اوس به هم دننه وګورو چې دننه څه شی دی پکې. دا هم چارلي چک پوینټ پوسته ده. اوس موږ ګورو دننه چې څه شی ده. دا یو سمبولیک پوسته ده د USA آرمي. دا دی وګورئ پاسې لیکلي دي USA چیک پوینټ. د دې پوستې سره ډیر زیات شمیر کې تورستان خپل انځورونه وباسي چې ډیر زیات ورته په قطار ولاړ، یعنی هغه هم 20 دقیقې پورې باید انتظار وباسي تر څو چې درته نوبت راورسېږي. دلته هم لکه د نور برلین غوندې په دیوالونو باندې تاریخي پوسټرونه نصب شوي دي او دا پوسټرونه چې دي ټول د دې کوڅې پورې اړه لري. په دې پوسټرونو کې ټول هغه واقعات انځور شوي دي چې کوم د سړې جګړې په جریان کې رامنځته شوي وو. دې کې یعنی د دغې کوڅې هماغه پخوانی تصویر هم ښودل شوی دی. دلته ډېر هغه خلک چې غوښتی غربي المان ته واوړي وژل شوي دي. دلته چې تاسو راشئ چې وګورئ یعنی ضرورت نشته چې یو کتاب ولرئ، ټول په دې پوسټرونو کې تاسو ته ښودلي دي چې څه واقعات په دې کوڅه کې تېر شوي وو. دا دی ګورئ دا ځای چې تاسو ګورئ دا هغه ما چې مخکې تاسو ته پوسته وښوده دا هغې پوستې خواوشا دي. دا دی وګورئ دا دي دا هماغه د سړې جګړې په جریان کې چې د امریکایانو او د شورویانو ترمنځ کوم سیاسي کړکېچ رامنځته شوی و هغه ټول په دې پوسټرونو کې
انځوروي. دا ډېر په زړه پورې او معلوماتي پوسټرونه دي.